بسم الله الرحمن الرحیم. سمیع الله اعلام یم خدای دې وکړي چې ټول دوستان روغ جوړ وي او د قرنطین ورځې په خیر او خوشحالۍ تېرېږي. رښتیا چې ټولو لپاره ډېر هغه سختې ورځې سختې شېبې دي. خدای مو د دغه امتحانونه په بریالي ډول سره وباسي. مونږ په دغه څو ورځو کې په عمومي ډول ځینې برنامې شروع کړي دي تر څو خلک د قرنطین په دغو شیبو کې یو څه بوخت وساتو، یو څه مصروف وساتو، ځکه څومره چې خلک بوخت وي، څومره چې مصروف وي، هغومره یې هغه تشویشونه کم وي، په هماغه اندازه چې وي فکرونه ښه وي. نو د دغه لایو ویډیو لپاره مو هغه عنوان چې ټاکلی و د ژوند راز. خدای پاک چې انسان پیدا کړی دی، نو خدای انسان په ځمکه کې خلیفه ګرځولی دی او خلیفه یې دې لپاره ګرځولی دی چې د نورو د خدای د نورو مخلوقاتو لپاره تسهیلونکی شي، د هغوی لپاره نه یوازې ده چې د خپل ژوند لپاره به اسانتیاوې رامنځته کوي، بلکې د نورو انسانانو لپاره د نورو مخلوقاتو لپاره که هغه مثلا حیوانات دي، حشرات دي، هر شی چې دي د هغوی لپاره به هغه ژوند ډول جوړوي، هغوی لپاره به سهولتونه رامنځته کوي، ځکه د خدای نماینده دی، د خدای استازی دی. خدای چې دی پیریان خپل استازي نه دي ګرځولي، یا نور مخلوقات خپل استازي نه دي ګرځولي، فقط انسان یې خپل استازی ګرځولی دی. یعنې د انسان څخه ډېر زیاتې توقع هم لري. او ستر انسانان هغه یوازې هغه خلک نه دي چې هغوی دایم په ستونزو کې وي. ستر انسانان هغه دي چې د ستونزو لپاره حل لارې را پیدا کوي. که څومره ملتونه موږ ګورو، د ټول د یو تدریجي ډول یو څه مشکلاتو څخه تېر شوي دي، ستونزې درلودلې، جنجالونه یې درلودل، خو د وخت په تېرېدلو سره هغه مشکلات حل کړي دي. ولې ځینې قومونه په دنیا کې شته دي، لکه موږ په ګډون، موږ هم د هغو انسانانو له ډلې څخه یو چې تقریبا دغه د لسیزې کېږي چې په ستونزو کې یو، او د دغو ستونزو لپاره مو چې دی حل لارې نه دي را پیدا کړي. یوه خبره چې ویل کېږي، وایي موږ افغانان هغه خلک یو چې د مرګ هنر مو زده دی، یا د مرګ په فن باندې پوهېږو، ولې د ژوند په فن باندې نه پوهېږو. کېدای شي په دې کې هم لکه موږ ته یو څه منفي تبلیغ شوی وي چې ژوند چې دی بې مفهومه دی، او موږ چې یو که پیدا شوي یو هغه هم د بلې دنیا لپاره پیدا شوي یو. خو دغه ژوند چې خدای موږ ته راکړی دی، دا چې دی د بلې دنیا لپاره پلټفارم دی. باید په دغه پلټفارم کې چې دی سړی ډېر څه وکړي د بلې دنیا لپاره. نو ځنم راځو هغه کسان چې راځو، لکه ما اول ځل دی لایو راتلل، نو تجربه مې کمه دی. خدای دې وکړي چې لکه په ښه ډول سره ته دغه لایو ترسره شي. انسانان چې دي هغه باید خپل هدف وټاکي، او د خپل هدف لپاره باید یو څه شلتوب هم ولري. او دویمه خبره دا ده چې باید ډېر زیات فوکس یا متمرکز وي. تاسو دغه ریل ګاډی وګورئ، ریل ګاډی چې کله په لاره ځي، نو هغه ډېر زیات مستقیم روان وي، لکه کله چې د A نقطې نه B نقطې طرف ته ځي، دې خواته نه کټېږي، سیده مستقیم روان وي. همدغه دی چې د نورو موټرو په پرتله خپل هغه مسیر ته چې دی ډېر زر رسیږي. نو انسانان هم چې دي باید د خپل ژوند لپاره چې دی هدف وټاکي، لکه هغوی په راتلونکو 5 کلونو کې، په راتلونکو 10 کلونو کې څه شی غواړي چې ترې جوړ شي. نو یو خبره دا ده چې باید متمرکز وي، او دویمه خبره دا ده چې یو څه شلتوب ولري. او د شلتوب ګټې به تاسو لیدلې وي. یوه ګټه دا ده چې شلتوب وایي شله غوښه چې دی هغه دیګ بخار هم نشي پخولی. نو چې یو څوک شله شي، حتمي یو هغه ته رسیږي، لکه یو هدف ته رسیږي. دویمه خبره دا ده چې که ژوند سړی پیلوي، نو هغه باید چې څه وکړي، لکه تدریجي باید مخکې لاړ شي. هغه باید له لاندې نه پیل نه شي. یو 15 کلن سړی د اردو د جلب و جذب مرکز ته راځي او خپل عریضه ورکوي. نو هغه عریضه ورکوي، نو هلته ورته وایي چې زه غواړم چې عسکري پیل کړم. نو هغه مسؤل کس چې کله یې د عریضه اخلي، او یې د تذکره، او یې د دغه عمر او دا ټول شیان چې ګوري، نو ورته وایي چې محترمه یا ښاغلیه،
دغه ایته عمر چې دی د دغه بس لپاره چې دی ډېر زیات دی. لکه مونږ 15 کلن سړی چې دی هغه په عسکرۍ کې نه نیسو. باید یو څه ټیټ عمر وي، ځوان وي، چې هغه دلته عسکرۍ ته راشي او کار شروع کړي. نو دا 15 کلن سړی ورته وایي تاسو جنرال نه دی په کار. دا نو بیا د هغه ملک په اخبارونو کې یو ټوکه ګرځي چې تاسو جنرال نه دی په کار. هغه کس چې ژوند یې له لاندې څخه لاندې څخه پیل کړ. کال چې دی له جنوري نه پیل کېږي یا د حمل د میاشتې نه پیل کېږي، بیا همداسې ثور، جوزا، سرطان همداسې پورته ځي. نو که موږ هم غواړو چې د ژوند هغه ټاپ مراحلو ته ورسېږو یا هغه مقاصد چې موږ تعیین کړي دي هغوی ته ورسېږو، نو مجبور یو چې لاندې نه څه شی وکړو، په تدریجي ډول باندې کار وکړو. حمل، ثور، جوزا، سرطان څخه تیر شو چې بالاخره یهود میاشتې ته ورسېږو. جنوري، فبروري، مارچ نه تیر شو چې بالاخره هغه آخري مرحلې ته ورسېږو چې هغه د ډسمبر میاشت دی. که یو څوک غواړي چې لکه سهار خپل کاروبار شروع کړي او مازدیګر ته غواړي چې میلیونر شي یا نن چې دی په دفتر کې مقرر شي او سبا ترې معین جوړ شي، نو دا چې دی یو کاذب هیلهمندي او توقع کول دی. دویم موضوع چې دی هغه دا دی چې باید سړی ډېر زیات لوی فکرونه وکړي. ډېر زیات کتابونه په دغه برخه کې شته دي، لکه میجیک آف تھینکینګ بیگ یا تھینک بیگ، ډېر زیات دا رقم قصې شته دي. دغه د چین د کمونیست ګوند مشر ماوو یوه لیکنه کړې ده او په هغه لیکنه کې د خپل یو کلیوال کس ژوند چې دی د هغه په ژوند په اړه یو څه لیکلي دي. دی لیکي چې موږ چین په یوې سیمې کې یو کلیوال سړی و او دغه کلیوال سړي د کور مخې کې ډېر زیات اوچت غر و او دغه غر د دې سبب شوی و چې څه شی وکړي، لکه هغه دوی د کور باندې چې کوم لمر راغورځي هغه لمر یې چې و تت کړی و. نو د یو ورځ فکر کړی یاره څه شی وکړم چې دا لمر یې موږ په کور باندې ډېر راوغورځېږي. بیا یې فکر کړی او بله ورځ یې خپل اولادونو ته ویلي و چې یاره ما خو چې یوازینی حل پیدا کړ، یوازینی حل همدغه دی چې د موږ د کور مخې کې چې کوم غر دی دا باید څه شی کړو، دا له منځه ویوسو. کور کې کله چې خبره وشي نو پلار و زامن مجبور و چې پلار خبره ومني، نو د غره هغه کیندلو پسې شول. نو کله به چې دوی کله غره ته لاړل بیرته به راوګرځېدل، نو دا کلیوالو به ورباندې یو قسم ټوک کولې وایي څنګه شو غر مو سوری کړ او که نه څو ورځو کې به سوری شي، میاشت، 25 ورځې، 13 ورځې، څومره وخت به واخلي. نو هغه همسایګانو کلیوالو به ورباندې ټوکې کولې. نو دا سړی چې کله د کور مشر ډېر زیات په تنګ شو، نو ده خپل کلیوالو ته ویل ګورئ زه په دې پوهېږم چې دا غر چې دی په 10 ورځو کې، په 1 میاشتو کې، په 2 میاشتو کې دا نه سوری کېږي. نو په 1 میاشت 2 میاشتو کې چې نه سوری کېږي یو نسل وخت واخلي. کیدای شي داسې مو وشي چې مثلا ایما مونږ پکې مړه شو، لکه په همدغه کار کې مونږ مړه شو، ایما اولادونه مړه شي، بیا ورپسې څه شی وشي لکه څو نسله مو په دې کې مصروف پاتې شي، خو بالاخره به دا غر څه شی کېږي، دا غر به سوری کېږي. او تاسو به هغه د یو هندي فلم هم لیدلی وي چې هغه د غره سړي په نامه چې غر یې سوری کړ او خپل کلیوالو ته یې هغه لاره جوړه کړله. نو خبره دا ده چې کار خو کول پکار دي، خو چې سړی لکه لوی وکړي ښه دی چې ډېرو خلکو ته یې ګټه ورسېږي. دغه سوال خو چې دی ټول خلک کوي، لکه ځینې خلک چې دي 1 روپۍ غواړي، ځینې 10 روپۍ غواړي، ځینې 20 روپۍ غواړي، خو ځینې خلک چې دي په هغه یو ټاک سره چې دی لکه ډېرې غواړي. مونږ چې کله په شمشتو کې اوسېدلو نو هلته یو سوالګر و، هغه به چې کله په سړک باندې تېرېده نو هغه به ویل و 1 ګیلن تیل چې دي د خدای په نامه غواړم. نو هغه وخت کې چې و خلکو سره د 1 لیټر تیلو روپۍ نه وې او ده به د خلکو څخه تقریبا 1 ګیلن، کیدای شي هغه وخت کې 15 لیټره په 1 ګیلن کې ځایدل، پوره 15 لیټره یې د خلکو څخه غوښتل. نو هر کار چې سړی کوي لکه لوی رانیول پکار دي. بیا چې دی خدای پاک کله چې سړی کمیټډ وي، متحد وي، خدای پاک بیا له انسانانو سره مرسته کوي تر څو هغه اهداف چې دي هغه هغوی ته چې شي لکه ورسېږي.
وای څلورم دا دی چې له بیکارۍ څخه بیګار هم ښه دی. بشیر نوري صاحب وای ټنګ پنګ چې دی روان دی، نو ټنګ پنګ کیدای شي د هغه وي لکه خلک چې دی ویوز کوي یا کمنټونه کوي. خدای دې وکړي چې اوس جوړ شوی نوري صاحب محترم. بیکاري چې دی لکه بیکاري سړی ډیر زیات بیکاري بدبختی دی، لکه څومره چې خلک بیکاره وي هغومره ډیر زیات لکه هم خپله چې وي سوچ خراب وي، هم د کور سوچ ورسره خراب وي، هم په خپل ځان چغې وهي، هم په کورنۍ غړو باندې چغې وهي. نو د بیکارۍ څخه بیګار هم ښه دی. په دغو ورځو کې مونږ ګورو چې ټول خلک چې دي یو قسم چې شي دي بیکاره دي. بیکاره مطلب دی چې په کورونو کې د هغه روټین کارونه چې موږ دفترونو کې کول هغه نشته دي. خو لکه باید کوشش وکړو ځان ته په کورونو کې یو مصروفیت پیدا کړو. لکه اوس چې دی ما یو مصروفیت پیدا کړی دی، دا د لایو ویډیو کوم، یوټیوب چینل دی، آنلاین ټریننګونه دي. او بله خبر دا دی چې که تاسو انسټاګرام وګورئ یا یوټیوب چینلز وګورئ، د دنیا په مختلفو ملکونو کې چې د خلک لایو راځي، د سپورټ په باره کې خلک چې د لایو ټریننګونه چې دی روان وي. سید عبدالله صاحب وایي ډېره خبرنامه دی په عمر مبارکه شه. ډېره زیاته مننه، انشاءالله چې تاسو تشویق وي ادامه به ورکوو. په انسټاګرام باندې خلک چې دی لایو صحي ټریننګونه لکه سپورټي ټریننګونه ورکوي، یا چې دی په صحي مسایلو باندې بحثونه کوي، په تشبثاتو باندې بحث کوي، په بلا ډېرو موضوعاتو باندې بحث کوي. نو دلته زه د عمر بن عبدالعزیز څخه یو قول دی، لکه عمر بن عبدالعزیز به چې یو کس ډېر زیات خوښ شو نو بیا به یې پوښتنه ترې کوله چې ته څه کار کوې، لکه مصروفیت دې څه شی دی. کله به چې هغه کس ویل چې یاره زه بیکاره یم، کوم مصروفیت نه لرم او هېڅ داسې یا لکه څه شی نشته دی، نو بیا به د عمر بن عبدالعزیز ډېر زیات طبیعت خراب شو. بیا به یې هغه کس سره ډېر زیات راشه درشه نه کوله. نو دغه مونږ چې په نړیواله سطح باندې کله کله مونږ ته ډېر په ارزښت نه کتل کېږي یا په ټیټه سترګه راته کتل کېږي، یو دلیل هم کیدای شي دا وي چې مونږ د هغه بیکارو خلکو په ډله کې راځو او بیکارو خلکو ته چې دی هغه خلک یا دنیا چې دی دومره زیات ارزښت نه ورکوي. لکه که ارزښت هم ورکړي فایده یې څه شی دی. تړون صاحب وایي ډېره ښه لړۍ دې شروع کړې، اعلام صاحب خدای دې توفیق درکړي او په عین الحال کې ستا لپاره صدقې جاریه هم دی. مننه ژوندی اوسې تړون صاحب. رحیم زای صاحب وایي اعلام صاحب د درسونو ادامه غواړي. انشاءالله ادامه به ورکوو، خپل کوشش کوم څومره مې چې وس وي ادامه به ورکوم. عمران میرزا وایي احترام هغه زما بلنه تقریبا 4 کلنه وي درسره مې ملګری کړه درنښت. کیدای شي ما د هغه فیسبوک د دوستانو شمیر چې وي هغه پوره شوی وي، نو ما فیسبوک صفحه چې دی هغه سره فالو کولی شئ. بیکاره خلک چې دی لکه په څو کټګریو باندې ویشل کېږي. یو بیکاره هغه وي چې فعلا چې دی یو ډیر زیات غټ هدف لري او هغه هدف ته چې دی نه رسیږي، نو چې نه رسیږي دی بس بل کارم نه کوي، قرار پروت وي، لکه وایي چې والا تر څو پورې چې مثلا زه رئیس شوی نه وم تر هغې پورې والا که ماموریت را باندې وکړي، والا که مدیریت را باندې وکړي، بس چې غواړم ډایرکټ چې دی هغه غواړم ریاست غواړم. دا یوه ډله بیکاره خلک دی. لکه دویمه ډله بیکاره هغه دی چې د مور او پلار یا د والدینو څخه ورته ډېر زیات شیان په هغه پاتې شوي وي، په میراث پاتې شوي وي. نو دغه ډله هم چې دی هغه پلار ګټلې زوی ته اسانه دی مفت مصرفوي. او دریمه بیکاره ډله هغه خلک دي چې هیڅ مهارتونه نه لري، بس بې مهارت خلک دي، لکه نه کوم کسب زده دی، نه کوم هنر زده دی، خالی دی، لکه انسان دی خو مقصد داسې شی نه دی چې خلک دې څه شی ترې وکړي لکه خیر دې ترې وویني. بله خبر دا دی چې مینه او زیار چې دی دا ډېر زیات مهم دی په ژوند کې. لکه سړی باید چې څه وکړي، کوم کار چې کوي هغه سره باید ډېره زیاته مینه ولري. هغه د انګریزانو خبره we have to be crazy or there is need for craze، چې لکه تر لیونتوب تر حده پورې یو شي سره سړی مینه ولري. زه به درته جوزف کانراډ مثال درکړم. جوزف کانراډ دا یو پولنډی برتانوی دی. دی چې ډېر زیات سفرونه یې کړي دي، بالاخره هغه په کښتیو پخوا به خو کښتیو کې خلکو سفرونه کول،
بالاخره دی راځي برطانیې ته. بیا برطانیې کې دی چې دی همالته پناه اخلي، همالته تابعیت اخلي، همالته ژوند شروع کوي. نو جوزف کارډن چې کله برطانیې ته راغله نو تر 20 کلنۍ پورې دی په انګلیسي نه پوهېده، لکه انګلیسي الف و ب په هېڅ شي باندې نه پوهېده. کله چې برطانیې ته راغی نو د انګلیسي زده کول پیل کړل او بیا بالاخره په انګلیسي کې تر دې حده پورې ورسېده چې ډېر زیات ناولونه ولیکل، لنډې قصې ولیکلې. یو ادریس نصره صاحب وایي زه تاسو یوټیوب چینل تعقیبوم، ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ. دی چې کله برطانیې ته راغی نو ده چې څه وکړل، انګلیسي زده کړله، بیا یې خپلې هغه خاطرې چې په سفرونو کې وي هغه خاطرې چې دی هغوی لیکلې پیل کړل، ناولونه یې ولیکل. نو یو انګریز وایي یوه ورځ د ژبه ادبیاتو فاکولټې کې مې استاد سره خبرې کولې، نو استاد راته ویل وایي ته داسې وکړه که غواړې چې لیکل دې ډېر زیات ښه شي، چې ډېر ښه قصې ولیکې، ناولونه ولیکې، نو یو کار وکړه هغه دا دی چې ته د جوزف کارډن ناولونه ولوله، د هغه قصې ولوله. ځکه چې جوزف کارډن چې دی ډېر زیاته ښه انګلیسي لیکي. لکه سړی حیران په دې شي چې یو سړی پولنډی دی، انګلیسي چې دی مورنۍ ژبه نه دی، خو دی برطانیې ته راځي، خو دا چې د انګلیسي ژبې سره ډېره زیاته مینه لري او بیا ډېر زیات تلاش کوي چې هغه ژبه په ښه ډول سره چې شی کړي زده کړي. دې مرحلې ته رسېږي چې د فاکولټو استادان خپلو انګریزو شاګردانو ته وایي چې تاسو د جوزف کارډن چې ولولئ، کتابونه ولولئ. یا مثلا تاسو وګورئ ډاکټر صاحب لطیف بهان چې اوس په ماسکو کې د افغانستان سفیر دی، دی چې دی دغه د ژباړې سره چې دی لکه سړی ویلی شي چې د لیونتوب تر حده پورې مینه لري. د هغه جګړه او سوله که انا کرنینه او یا چې د قمارباز بلا ډېر زیات دومره کتابونه دي، لکه د استاد کتابونو ژباړې به تاسو لیدلی وي، هر یو چې دی لکه څو جلده دی، دغه ټول چې دی ترجمه کړل. لکه که سړی دغه ټول ژباړې واخلي او د استاد په عمر باندې تقسیم کړي نو استاد کیدای شي د خپل عمر څخه هم ډېر زیات کار کړی وي. دا یو دلیل هم دا دی چې استاد چې دی د ژباړو سره ډېره زیاته مینه لري او هغه د خپل ژبې سره ډېر زیات مینه لري، هغه ژباړو سره چې دی ډېر زیات مینه لري. او د استاد یو کوشش هم دا وي چې ټوله هڅه دا وي چې دغه ټول روسي ژبې ادبیات چې دي څنګه وکولی شي چې پښتو ژبې ته یې په یو ځل را ترجمه کړي. نو دا که مینه نه وای، هغه لیونتوب نه وای، لکه نو بل ډول نه کېده. لکه استاد چې کوم کار کړی دی دا د ادبیاتو یا مثلا د اکاډمیو په سطحه کار کړی دی، خو دا دی چې دا ډېر زیاته مینه لري نو بالاخره یې دومره ستر کارونه چې دي ترسره کړل. شپږمه خبره دا دی چې ځان جوړونه لکه سلف میکینګ یا پرسونل کپاسټي بلډینګ چې دی ډېر زیات ضروری دی. خدای پاک چې دی لرګی پیدا کړی، ونه پیدا کړی دی، ونې نه لرګی پیدا کېږي جوړیږي، خو کښتۍ نه دی پیدا کړی. یا المونیم او پلاستیک چې دی پیدا کړی دی خو تیاری نه دی پیدا کړی. نو دا ځکه چې خدای پاک انسان ته عقل ورکړی دی چې دی باید دغه عقل په واسطه باید څه شی وکړي، د دغه عقل په واسطه د هغه لرګي څخه کښتۍ جوړه کړي، د هغه پلاستیک او المونیم څخه باید څه شی جوړ کړي لکه تیاره جوړه کړي. نو انسان ته که نور خدای پاک هیڅ شی هم نه وي ورکړي، همدومره چې خدای پاک انسان پیدا کړی دی او عقل یې ورکړی، دا تر ټولو غټه خبره ده. حتی ویل کېږي وایي د لکه خدای پاک 1,40,000 پیغمبران را لیږلي دي، نو حتی یو قول دا دی چې هیڅ ضرورت نه و چې خدای پاک 1,40,000 پیغمبران را لیږلي وای، ځکه خدای پاک انسان ته عقل ورکړی دی او د دغه عقل په واسطه انسان کولی شول چې د ښو او بدو ترمنځ څه شی وکړي، د ښو او بدو ترمنځ تمیز وکړي. افغانستان کې هم د یو قوم په باره کې ویل کېږي لکه ضروري نه دی چې نوم یې واخلي.